دا دی به ویل چې په افغانستان کې د اعصابو ناجوړي ډېره ده. د اعصابو تکلیف روحي تکلیفونه ډېر دي. د جرمني سم یو داسې شی راوي چې په کندهار کې په افغانستان کې د اعصاب او د روحي تکلیف ته به داسې رخصتي ورکړم ورک به کړمه د دې ملکه. دا کم داسې اسانه شی دی. دا یوازې زه لرم په ټول افغانستان کې چا تر اوسه راوړی نه دی. ګوره زموږ په ملک کې بیا دونې ډېر دوړي چې راوړی مې نه دی بیا داسې په دوړه سپېره مریضان هم دلته راته ګوري. بلې هلکه هغه 228 نمبر مریض راواستوه. اجازه ده ډاکټر؟ مهرباني راځئ مهرباني. خدای مو راوله. وعلیکم السلام. په خیر راسئ په خیر راسئ. صحتونه مو ښه دي؟ په خیر راورسېدلاست؟ خدای دې کې خیر. ډاکټر صاحب داسې په تکلیف یم پر سر مې درد یې خبره را باندې بوجېږي چې د کوچنیانو غالمغالي بالا ډېر په تکلیف یم. کوچنی داسې د لاسونو مې نیولې جوالسه مې والې دي. بعده چې فکر ووم چې دا خو چې خپل ځان ته تاوان به رسوي. هغه ګوړی مې په حال کې نه یم. د اعصاب مې ډېر ګډوډ سي. که څه چې هم میرجان پسې شولې په د اعصابو کې دغسې په تکلیف یم. زما نه واقعا په افغانستان کې د اعصابو ناروغي ډېره سوې ده. د دې د ختمولو دپاره ما دغه ماشین راوړی دی. بلیچنګ ای نومېږي. نوې ټکنالوژي ده. نو کوشش مې دغه دی چې دلته د اعصابو ناروغي ورکه کړم. زه به ستا ټوله ټسټونه وکړم. د هغه څخه وروسته به بیا زه تا ته ووایم چې ته څومره ژر جوړېدلی شې. ډاکټر صاحب دا خو بیا ته خطا ایستلی نه. دا خو هغه د هندواڼې د جوسر ماشین نه دی ده؟ یا ستا قربان سم. دا تا شمخشخور استولې ده او نه یې هتو ساچي په لاس جوړه کړې ده په خپله. ټلیفون درته رالی. خدای دې وبخښه. څه دي نو زه به د دې تا ټسټ کړم. یا دلته لاس کښېږده. لاس کښېږده دلته. شاباش. ټلیفون کاټ کړه. په افغانستان کې دغه مشکل دی. سمدم به په مسجد کې به ډنګ زنګونه به درته را روان دي. دا مه کوئ. ټلیفون سایلنټوئ چې یو ځای ځي. اعصاب خو دې 180 ته پورته سوی دي چې 100 نور هم پورته سي. د اعصاب ټوله رګونه دې پټاوېدلی سي ورسره. خو تا شمخشه خو مالا مشکل نه لري. خیر و خیرات دی. لاس ایسته که خیر و خیرات دی. زه تا جوړولی سم. یوه نسخه دې جوړومه د خیره سره. خو دا به راته ووایه که چیرې ما ته په یوه نسخه جوړ کړې نو ته به بره ما ته صحیح نام راکړې د خیره. نو ډاکټر صاحب زه به تا ته صحیح نام درکړم. زه خو چې رښتیا درته وایم زه ګورکن یم. دا قبرونه کاږم. نو بیا به ستا قبر مو در وکاږم.